بدبختانه د دوی دغه کمزوري پرېکړه چې کومه د افغانانو په رالېږلو کې وکوله او دا دوی دپاره مناسب نه وه او نه په اسلامي اصولو نه په دنیوي اصولو د ټولو نرمونو خلاف وه. خو الحمدلله دلته د موجوده نظام د اسلامي امارت چې کوم دی تاسو په دې شکر وباسئ چې د ډېرو ستومانیو تکلیفو دردونه خدای موږ تاسو ته یو وارث نظام راکړو، داسې نظام یې راکړو چې زموږ تاسو دغه نیمه پړۍ په دې باندې وجنګېدلو چې موږ د خپله ازادي د خپله خپلواکي دا مو په خپل اختیار کې شي، لوږه دې وي، تنده دې وي، بخیبي دې وي، خو چې موږ په خپل اختیار کې وي د بل اختیار لاندې نه وي. الحمدلله نن تاسو د ډېرو مشکلاتو نه په امن یئ، څوک مو دغه دکې و تنبیه نه درکوي، څوک مې په نامشروعه طریقه باندې نه بېزاته کوي. الحمدلله دغه دلته د امارت اسلامي له طرف نه چې د کومو د خدماتو په نام باندې تاسو ته کومې کمیټۍ تشکیل شوي دي د مشرتابه له طرف نه، خاص کر د علی قدر امیر المؤمنین صاحب حفظه الله او د رئیس الوزرا صاحب حفظه الله په غوښتنه د تاسو په هغه باندې د یو داسې ترتیب جوړ کړو چې ټول کارونه یې په ټپه ودرول چې اولویت تاسو د مهاجرین د خدمت دپاره ورکړئ، د دوی د انتقال د دوی د راتګ دپاره هر رقم سهولتونه تاسو مهیا کړئ. خو بیا هم دغه شپې کامې دي، محدود شپې دي. الحمدلله ټول مملکت تاسو په خدمت کې ولاړ دی، تکلیف به خامخا وي، خو دا تکلیف د عزت تکلیف دی، په دې معنا چې خپل کور ته راغلی او د کور په بدولو کې موږ تاسو ته اطمینان درکوي او ډاډ درکوي انشاءالله الرحمن چې لکه څرنګه چې حاجي بارام صاحب مهرباني وکوله چې موږ د افغانستان نه په داسې حالاتو کې وتلي وي چې یو جوړ د خپل بدن کالي رسره وي، نور هېڅ شی هم نه وي ورسره. نن ډاکه موټر کې څومره تکلیف باندې راغلی، الحمدلله په ډاکه موټر کې راغلی یئ، خو دلته درته هر رقم امکانات مهیا شوي دي، درته ولاړ دي او دغومره به خدای پاک تاسو ته نور هم انشاءالله د تاسو ضرورتونه او مشکلات چې دي داسې یو غیرتمند هیواد والو په همکارۍ سره انشاءالله دا به درته پوره کېږي. په دې کې موږ د نننۍ مجلس داسې خوښوم چې هلته زه تاسو په دې کیمپ کې موږ وګرځو، تاسو خیمه په خیمه پوښتنه وکړو، خو په دې خاطر چې ملګري چې ګډوډي جوړېږي دلته به د نمایندګان راوغواړي، د مهاجرینو چې کوم د مشران استازي دي دلته به نږدې ورسره ووینو، تاسو ته به اطمینان او ډاډ موږ په دې باندې درکړو. نور په دې باندې تاسو خوابدي کېږئ مه، تاسو په خفګان یقینا چې ټول مملکت خفه دی، دا ټول نظام ملګري خفه دي، بلکې په بله معنا به موږ ووایو چې موږ په ګاونډیانو باندې زړه باد دی چې کاشکې دومره کمزوري اخلاق دی نه وای کړي، ورته مناسب نه وه. او دغه خو راځي په هر چا باندې، او دغه د عزت ژوند چې زه ځان ته خوښوم بل ته هم خوښوم، موږ که د هرې دنیا سره دلته ډغر وولې خو د عزت په خاطر مو سره وولې چې خپلواکي مو لاسته کوله، بل شی خو نه وي. الحمدلله که لوږې تنده هر سره باندې وي د عزت شمله مې لوړه ده. الله د دوی ته هم توفیق دي، ښه اخلاق یې ورکړي، د ښه تحمل د خدای ورکړي، داسې ګاونډیتوب چې کوم لکه دوی چې د کوم برخورد وکړو چې په ابتدا کې کوم کړی چې په اخر وخت کې هم دا کړی وای، دا به د دې لپاره ډېره مناسبه. خدای پاک تاسو د مستقبل د عزت او د خوشحالۍ وګرځوي، تاسو مطمئن شئ، موږ ته دعا وکړئ، موږ تاسو ته دعا وکړو، الله مو خوشحاله آباد ولره. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.